بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د لوی خدای چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو مینهوالو، زه فضل الرحمن فضل په ادبي خپرونه ژوند رنګ کې سره د خپلو ملګرو حاضر یم. ګرانو مینهوالو، نن د کوټکي زما ډېر خوب په ما ډېر زیات ګران، زه نن ډېر زیات خوشحاله یم او من غټېږم چې زه راغلی یم او د خپل خوږ سر سره ناست یم. په ما ډېر زیات ګران دی عجب خان تنها صاحب ته د عزیز مانیروال یو څو شعرونه ډالۍ کوم او د ژوند رنګ پروګرام کې به ده ته هرکلی ویم چې هغه رانه خفه شي شاعري مې رنګینه شي، چې په غرونو کې مې شپه شي نو رایاده ستا قیصه شي، چې درځم د سترګو رپ شي چې راځم لاره اوږده شي، دا زما ماشومه لور ده زما غېږه کې وده شي، لوپټه په خوب کې وینم ستا په سر باندې خوره شي، یاره ځنې خلک چې زاړه شي لا ښایسته شي. دا شعر یو ځل بیا سر ته ډالۍ کومه. یاره ځنې خلک چې زاړه شي لا ښایسته شي، کټاپه مې ورته وکړه پنجابۍ به پښتنه شي او تماشه شي لیوني چې د عزیز په تماشه شي. د عزیز مانیروال په دغه غزل باندې سر ته هرکلی ویم. سر په پروګرام کې موږ له وخت راکړه، ستاسو ډېره زیاته مننه او سر د ژوند په هکله او د کتونکو ته سره به څه شریک کړي. ډېره زیاته مننه فضل صاحب او محترم فرید عباس صاحب، تاسو دواړه زما لپاره ډېر زیات ګران یې او زما شاګردان هم یې او تاسو ډېر لکه ځان وکړو دلته رالی. ما ډېر پړوکوالی او شعر ویلی او زه خپلې کلاسمیلو دپاره مې خپې دې خپلومه یاره کښېنه زولانګړ کټ ته او تا تشریف راوړی دی د خوار عجب جونګړې ته. نو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو د ادب خدمت کوئ، د ژبې خدمت کوئ او یقینا چې زه ستاسو په عمر کې نو ما داسې خوبونه لیدل چې کاش داسې خلک وي چې هغوی د ادب سره تعلق لرلی او د داسې ما دا توقع نه وه په ژوند کې چې داسې حالات به راشي او دومره به ادب پاله خلک مخې ته راشي. زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو دلته رالی او زه د دې لایق وګڼلم چې تاسو زما نه هم څه واورئ. نو ما د ډېرو لیکوالو نه شاعري کړې ده او ډېره زیاته مې کړې ده، دا کاپیانې مې پرتې دي او بهرحال تاسو ته خو یو دوه څیزونه پکار دي. نو زه به دا ووایم چې دلته کې زما سره دې کاپۍ کې خو ډېره زیاته شاعري ده، دا خالصه زما د ډېرو لیکوالو د وختو شاعري ده، 22-23 کاله مخکینۍ شاعري ده. په دې کې دا ځای کې دا دي چې ما یو مشاعره وبدل پورېږي د محترم عبدالصبور صاحب یو کتاب راغلی د مینې ډالۍ او د محمد ایاز صاحب د هغوی د غوټۍ او ګلونه د هغې د مخکتنې پروګرامونو ما په هغه موقع باندې دا دواړه کتابونه بنیاد جوړ کړي او داسې یو نظم مې جوړ کړی. نو د عباس صاحب وویل چې دا نظم ښه دی او دا دې وویلی شي، نو زه به دا د دوی په فرمایش وړاندې کړم. نور خو ظاهره خبره ده چې اورېدونکي مختلف وي، د هغو سوچ فکر مختلف وي، د هغوی هغومرې د هغه غوښتنې مختلف وي او دا ډېره ګرانه ده چې سړی دې د هر چا دغه وکړي. خو بهره که موقع وي انشاءالله نو داسې څه مواد شته چې د هر چا هغه خیال به پکې وساتلی شي چېرته مخې ته بیا خدای ژوند راکړو. دا نظم دی، زه به اول دا وړاندې کړم او که تاسو وایئ چې دا غزل اول وړاندې کړه سر بس تاسو خوښه ده نو دا کله دا غزل اول وړاندې کړو. دا غزل چې دی دا بلکل نوی دی. مې زه پرون هم لیونی وم زه سبا به لیونی یم، زه پرون هم لیونی وم زه سبا به لیونی یم او زه چې لاس در واچوم په رښتیا به لیونی یم او تا که تور څادر په سر کو او د کوره را بهر شي، تا که تور څادر په سر کو او د کوره را بهر شي، نو ما که چغه یا قربان کړه خامخا به لیونی یم او زه پرون هم لیونی یم زه سبا به لیونی یم او په محفل کې چې دروغ و داسې ځان سره ګونېږم، په محفل کې چې دروغ و داسې ځان سره په محفل کې چې دروغ و داسې ځان سره ګونېږم، نو دا به ټوکې ګورې نه وي په والله به لیونی یم او زه چې لاس در واچوم په رښتیا به لیونی یم او ما چې ساه راوړه او رالم ما ته یې غوږ کې داسې وویل، ما چې ساه راوړه او رالم ما ته یې غوږ کې داسې وویل، په ژړا به ژوند وباسم په خندا به لیونی یم او ما چې ساه راوړه او رالم ما ته یې غوږ کې داسې وویل، په ژړا به ژوند وباسم په خندا به لیونی یم او زه یم ژوند په سودا کړې، زه اوس هیله بانه غواړم
اوس هیله بهانه غواړم زه یم ژوند په سودا کړې زه اوس هیله بهانه غواړم زه تیاره کې خلکه ښیم په رڼا به لیونی یم او زه چې لاس در واچومه په رښتیا به لیونی یم نو ما که خوله ده بنده کړي او ما که خوله وه بنده کړي څه مې نه ویل زه به روغ یم ما که خوله وه پر هسې به ما که خوله وه بنده کړي څه مې نه ویل زه به روغ یم او که مې حال د زړه ویلو نو زه دادا به لیونی یم زما شاګردان به چې ما ته دادا ډېر وي نو ما وي او ما که او که مې حال د زړه ویلو زه دادا به لیونی یم د دې غزل اخري شعر دی جي او دا چې نور ترېنه خوشحاله او دا چې نورو ته سم ښکاري دا چې نور ترېنه خوشحاله دا چې نورو ته سم ښکاري نو دا نظام به چېرې ټیکي زه تنها به لیونی یم زه تنها به لیونی سره ډېر ښه ډېر زړه پورې جی جی نو دا ما تاسو ته د مشاعرې دغه حوالې سره خبره کوله دا یو نظم ما لیکلی وم ډېره درنه ده ستا د مینې ډالۍ او ډېرې مې خوښې وي غوټۍ او کلی خو ای مصوره د قدرت شاهکار چاته وباسې دې تورتم کې جلی او ته د رنګونو جذبو ترجمان ستا هر غزل دی ستا د فکر عکاس او تا دې ستایلی نړیوال صداقت ستا په هر شعر کې سپېڅلی احساس او تا دې پیغام د محبت ورکړی تا د ښکلا د چاپېریال ستایلی او تا انسانیت ته دې عظمت ورکړی تا که سپرلی او یا وربل ستایلی او تا ته به ګرانو دا محراب او بلی نو چاته وباسې دې تورتم کې جلی او ای مصوره د قدرت شاهکار نو ډېره درنه ده ستا د مینې ډالۍ او ګرانه فنکاره زما ګران شاعره هغه سیدي او لوړ محراب څه شول هغه امید او سکون خوبونه امې کدي هغه شراب څه شول هغه چې تا به یې سندرې ویلي هغه چې ستا به یې جذبات ویښول هغه بنګړي او ګودرونه څه شو هغه چې ستا به احساسات ویښول او راغله د کومې دا بې رحمه سیلۍ نو چاته وباسې دې تورتم کې جلی او ای مصوره د قدرت شاهکار او ډېرې مې خوښې وي غوټۍ او کلی نو بارې چې تا ورله ټپې لیکلي هغه اوس تا نغمو ته نه سمیږي بارې چې تا ورله ټپې لیکلي هغه اوس تا نغمو ته نه سمیږي د مادیت د لوی پرې ته مجبور هغه خندا دمو ته نه سمیږي د کارخانو او مشینانو دوړو د انسانیت په مخ د جال جوړ کړي د کارخانو او مشینانو دوړو د انسانیت په مخ د جال جوړ کړي د بې وسۍ او بې حسۍ د قیامت قحط د بوهي او رجال خور کړي او شولي وطن کې په سکون د ګلۍ چاته وباسې د تورتم کې جلی نو ای مصوره د قدرت شاهکار نو ډېره درنه ده ستا د مینې ډالۍ او منم چې دی د شورا اوس اخري کې دا یو دغه دی لږه زه رجایي سوچ لرم منم چې دی د شوره ډک دا توپان زمونږ اواز پکې بېتوانه ښکاري منم چې دی د شوره ډک دا توپان زمونږ اواز پکې بېتوانه ښکاري خو هر عروج د پرېوتنې لازم که په ظاهر هر څوک رانه ښکاري نو دا د وحشت تیري به پاسې اخر دا د ادب میدان به بیا راشین شي او نن چې داغونو د معاش تور کړی د ذوق د ناوې مخ به بیا راسپین شي او ډېرې غوټۍ به بې پردې کړي ښکلا ډېرې غوټۍ به بې پردې کړي ښکلا او ډېر ستره ګلان به قطارونه جوړ شي او زار بر سینګار پې ستا د مینې ډالۍ چې خزان پاسې بهارونه جوړ شي نو تا ته پېښ کومه پېرزونې دلۍ نو چاته وباسې دې تورتم کې جلی ای مصوره د قدرت شاهکار او ډېره درنه ده ستا د مینې ډالۍ ډېره شکریه ډېره مننه ستاسو ډېره مننه کوو سر چې ډېره قیمتي وخت مونږ له راکړو زمونږ دا پروګرام هم په تاسو باندې ډېر ښایسته شو استاد دی زما د خوښې رهبر دی زما او زه یقیني چې ډېره زیاته مینه لرم د سره نو الله پاک دې ژوندی ساتي او الله پاک دې ډېر زیات عمر ورکړي ډېره زیاته مننه بیا ستاسو بیا شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او دومره زیات ستړي کوئ او خدای پاک دې ستاسو په ژوند کې برکت واچي او تاسو له خدای توفیق درکړي چې تاسو د ادب او د دې خپلې ژبې او د دې خپل قوم د خپل ملت د دوی خدمت وکړئ او د دوی دا کوم احساسات چې دي جذبات چې دي دا مخې ته راوړئ ډېره زیاته مننه ډېره شکریه